د کندوز پنځار اماراتي شرکت لوی رئیس د یو شمېر نورو سیمهییزو چارواکو په ګډه ملتیا د دغه شرکت له روانو پراختیایي ودانیزو پروژو لیدنه وکړه. د دغه لیدنې پر مهال مسؤلینو د پروژو روان کارونه با کیفیته وبلل او د چارو پر لا چټکوالي ټینګار وکړ. چارواکو د سپنځار اماراتي شرکت پر ځمکو تطبیق کېدونکې پروژې حیاتي وبللې او زیاته یې کړه چې د دغو پروژو د چارو له تکمیل وروسته به کندوز په یو صنعتي ولایت بدل شي. د کندوز ولایت د اطلاعات او کلتور رئیس، د کندوز ولایت محترم ښاروال صاحب او د کندوز ولایت د ښار جوړونې محترم رئیس صاحب او همدارنګه د ملي راډیو ټلویزیون د کندوز ولایت لپاره چې امیر صاحب دی، همدارقم نور مسؤلینو په مایات سره چې کوم نظارت ترسره سو. تاسو خپله شاهدان وئ چې الحمدلله مسؤلینو ډېره زیاته خوښي وښودله. کارونه ماشاءالله ډېر زیات په کیفیت دي، تر بشپړ نظارت او مطلق څار لاندې د مسؤلینو او هغه تخنیکرانو انشاءالله رحمان کارونه مخته تللي دي او د ټول د خوشحالۍ سبب سول. کارونه انشاءالله پروژې چې مکمل نظارت سولې او اړونده مسؤلینو ته هغه لازمې سپارښتنې وسولې چې کوم په کار و د کار چټکتیا لپاره چون هوا نوره په سړېدو ده، نو باید کارونه د کیفیت او کمیت تر څنګ پورې څه چټک سي تر هغو د ښاریانو ستونزه حل سي. له دې سره د دغه ولایت یو شمېر سیمهییزو مسؤلینو د سپنځار اماراتي شرکت بیا فعالولو او د یاد شرکت پر ځمکو د پروژو تطبیق برخه کې د اسلامي امارات او د دغه شرکت د رهبرۍ هڅې وستایلې او زیاته یې کړه چې د یادو پروژو د چارو له بشپړېدو وروسته به د کندوز ولایت د اوسیدونکو ګڼې شته ستونزې حل شي. که وګورو د کندوز ولس او یا د کندوز ښار د دغسې معیاري او بنیادي آبادۍ څخه ډېر شاته پاته ولایت و، خو الحمدلله د اسلامي امارت د نظام په راتللو سره په کندوز ولایت کې چې اوسنی کم انکشاف روان دی، د دې ساری په مخکنۍ زمانه کې نه دی لیدل سوی. نو ولس ته او مسؤلینو ته مجاهدینو ته انشاءالله ټول ته اطمینان دی او سره د تجارانو وروڼو ته چې هغوی راسي په ډاډه زړه باندې دلته سره کم چې دوی کولی سي په خپل وطن کې پانګونه وکړي. د کندوز ولایت سیمهییز مسؤلین داسې مهال د سپنځار اماراتي شرکت له روانو پروژو لیده کاته کوي چې اوس مهال د یاد شرکت پر لسګونه جربه ځمکه د شاوخوا 11 میلیارد افغانیو په ارزښت د بیلابیلو پراختیایي پروژو چارې روانې دي.